دلته موږ ته سره یو په زړه پورې معادله راکړل شوې ده او دا غواړو چې موږ د کې لپاره حل کړو. د دې نه د کې قیمت لاسته راوړو. موږ داسې فرضوو چې ام له صفر څخه لوی دی. نو تاسو ویډیو ودروئ او د دې د حل کولو کوښښ وکړئ. بیا به موږ دا په شریک حل کړو. ښه، نو راځو په ګډه یې حلو. نو دلته د پام وړ خبره همدا ده چې موږ به د طاقت د قوانینو یا خاصیتونو څخه کار اخلو تر څو د کې قیمت دلته پیدا کړو. او دلته د پام وړ خبره ده چې دې دپاره موږ کولی شو چې دغه نسبتي افاده چې ده دا موږ داسې ولیکو چې که چیرې موږ سره وي x په توان د a تقسیم پر x په توان د b دا مساوي کېږي له څه سره x په توان د a منفي b سره. او له دې څخه دا پایله موږ څنګه لاسته راوړو؟ موږ پوهېږو چې کله موږ سره x په توان د a پر x په توان د b وي دا مو وایي چې دا موږ مساوي کوو x په توان د a او دا به شي ضرب دی یوې پر x په توان د b. د دې ځای نه پوهېږو چې دا به شي x په توان د a ضرب یو پر x په توان د b دا خپله مساوي کېږي x په توان د منفي b سره. اوس له دې ځای نه پوهېږو چې دلته په طاقت کې دواړه قاعدې د دې سره یو شی دي نو توانونه به یو بل سره څنګه کېږي؟ جمع کېږي. نو لیکو چې دا مساوي کېږي x قاعدونه یوه قاعده دا چې سره جمع شي بیرته په لاس راځي a منفي b. نو دې نتیجې ته موږ په دې طریقه باندې ورسېدلو. راځو اوس همدغه قاعده په دې کسري افاده باندې عملي کوو. نو لیکو چې m په توان د څو به شي 9 پر 9 منفي 1 پر 3 دا مساوي کېږي m په توان د k پر 9. دې ځای نه پوهېږو چې که چیرې 1 په 3 د 9 په مخرج سره لیکو نو دې نه جوړېږي 3 پر 9 دا شول 9 برخې منفي 3 برخې. 9 چې 3 لاړ شي 4 پاتې کېږي. نو دا معنا چې دا به مساوي شي m په توان د 4 پر 9 او دا مساوي کېږي له څو سره؟ مساوي کېږي له m په توان د k پر 9 سره. ښه، د دې ځای نه پوهېږو چې قاعدې سره مساوي وي نو توانونه به هم یو بل سره مساوي کېږي. نو لیکو چې 4 پر 9 مساوي دی له څو سره؟ k پر 9 سره. او له دې ځای نه لاسته راځي چې k مساوي کېږي له 4 سره او دا شو ځواب.